د خلیفه راشد دریم خلیفه عثمان بن عفان رضی الله عنه شهادت. د عثمان بن عفان رضی الله عنه شهادت دام د قیامت په وړو علاماتو کې یو علامه ده. د کعب بن عجر رضی الله عنه حدیث دی وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة یا فتنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکیره کوله فقربها وعظمها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنې موږ ته رانږدې کړې او ډېرې لویې راته ښکاره کړې، موږ یې ترې وویرولې. په دغه دوران کې یو سړی تېر شو چې به ځان یې څادر اچولی و، دا څادر یې د ځان نه تاو کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته اشاره وکړه، ویې چې هذا یومئذ علی الحق، دغه سړی چې روان دی په دې څادر کې دی به په حق وي. وایي ما منډه کړه او د دې څادر هغه غاړه مې ونیوه او ما وی چې هذا یا رسول الله دی دی، وی چې او هذا همدغه یادوم. وی فاذا هو عثمان بن عفان رضی الله عنه، چې موقت دا کس عثمان بن عفان. دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجه، امام طبرانی او نورو راوړی چې کله فتنې راشي دا سړی به په حق وي. بیا د ده د شهادت ګوایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې ده. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه د مدینې په باغونو کې په یو باغ کې. یو حدیث کې دا راځي تفصیلا چې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او هغه یو باغ ته ننوتو او یو کوی و دا کوی په غاړه کېناستو، دا خپې د کوی ته ځوړندې کړې. ما په زړه کې وي چې نن به زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداري وکړم، د باغ په دې دروازه به ودرېږم. فجاء رجل فاستفتح، یو سړی راغی اجازه دې وغوښتو. وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغستو. وی هغه ما ته وی چې افتح له وبشره بالجنه، دا ورته کولاو که او د جنت زیری ولا ورکه. ففتحت له ما ورکولاو فاذا هو ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر الصدیق. فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ولا غزير ورکو کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو. فحمد الله، نو اذا الله شکر وست. ابل حدیث کې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې د کوی په غاړه غم کېناستو او د خپې د کوی کې ځوړندې کړې. ثم جاء رجل، بیا بل سړی راغی فاستفتح، ناغم د دروازې کولاول وغوښتو. وي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم، هغه ماته وایي چې افتح له وبشره بالجنه، دا ور ورته کولاو که او د جنت زیری ورله ورکه. ففتحت له فاذا هو عمر رضی الله عنه، وی ما ور کولاو که چې مې وکتو نو هغه عمر رضی الله عنه. فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ولو هغه زیری ورکو کوم چې ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو. نو د الله شکر یې وویستو. بیا بل روایت کې دا راځي چې لاړ
او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې د کوهي په دې غاړه کېناست او د خپې په دې کوهي کې ځوړندې کړې. ثم استفتح رجل، بیا څوک راغی ورې وټکوي چې دننه درځمه. وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، هغه ماته وی چې افتح له، ور ورته کولا وکړه، وبشره بالجنه، او د جنت زیری ورله ورکه، على بلوى تصيبه، سره د یو مصیبته چې ده ته به رسي. جنت ته به ځي خو یو امتحان او یو مصیبت به د انسان باندې راځي. وی ما ورکوله وکړو فاذا هو عثمان رضی الله عنه، وی ما چې ورکوله وکړو هغه عثمان بن عفان، وی ما ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زیری ووی فحمد الله، د الله شکر یې ادا کړو چې جنت ته به ځم. وی بیا ورته ما دغه ووایي چې مصیبت به راځي، وی چې الله المستعان، د الله نه به مرسته وغواړو. او بیا لاړ دې کوهي په غاړه باندې ځای نه و، نو جدا کېناست، نو د هغوی قبرونه مغه شان دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر دی، بیا د ابوبکر دی، بیا عمر او د عثمان بن عفان رضی الله عنه قبر په بقیع کې دی، د بقیع په مقبره کې دا قبر دی. دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی. دا خوازیه خبره ده دی کې چې عثمان بن عفان رضی الله عنه دی به جنت ته ځي، خو په ده به یو مصیبت راځي. یو بل دلیل به مواله، عائشه رضی الله عنها وی دا حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ادعوا لي بعض اصحابي، زما د بعض ملګري را وغواړئ. وی ما ورته وی چې ابوبکر وی چې لا، وی ما ورته وی چې عمر وی چې لا، وی بیا ورته ما وی چې ستا د تره زوی علي وی لا، نه هغه نه. وی ما ورته وی عثمان وی چې نعم، عثمان را وغواړئ. عثمان رضی الله عنه را وغوښته، وی ما ته وی چې تنحي، زه ته لږ اخوا شه. فجعل يساره، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره څه پټې خبرې کولې، ولون عثمان یتغیر، او ما د عثمان رضی الله عنه رنګ ته وکتو بدل شو. همدغه خبره ورسره روانه وه چې کله ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو مصیبت به د باندې راځي، د دې سره د عثمان رضی الله عنه رنګ څه شو، رنګ یې بدل شو. یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله به تا ته یو کمیس اچوي. کمیس نه مراد څه دی؟ خلافت دی. خلق به درنه وباسي او ته به نه وباسي. نو بیا په هغه باندې هغه فتنه رااله. د هجرت 15 کالو، 15 کال د هجرۍ په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې بیا هغه سخته او هغه مصیبت راغی. ما د عثمان رضی الله عنه سیرت بیان کړی دی، تقریبا 3 حصو کې دی. هغه واورئ که تفصیل د هغه د ژوند او د دې واقعې معلومول غواړئ. دلته موږ سره دومره وخت نشته چې د هغه سیرت تفصیلا بیان کړو، بیا د واقعې تفصیلا بیان کړو، دومره وخت نشته. د قیامت د علامات چې موږ بیانوو په دې کې به ډېرې واقعې راځي د سیرت، خو موږ به صرف هغه واقعو ته اشاره کوو، سرسري به بیانوو، ځکه چې دلته بیان د قیامت د علاماتو روان دی، د سیرت نه دی. بیا که څوک ډېر تفصیل غواړي هغه سیرتونه اورېدی شي. الحمدلله موږ د دې خلفای اربعه ابوبکر، عثمان، علي، عمر رضی الله عنهم، د دې ټولو سیرت موږ تفصیلا بیان کړی. د په سیرت کې بیا ما دا واقعه تفصیلا بیان کړې ده چې څه وجه وه او دا فتنه څنګه شروع شوه، بیا څنګه ختمه انتها ته ورسېد. حاصل د هغې دا دی،
عثمان بن عفان رضی الله عنه په مصر باندې دغه په خلافت کې مشر عمرو بن العاص رضی الله عنه. نو عثمان بن عفان داسې چلو کو چې د عمرو بن العاص د مصر د مشرتیا نه لرې کو، د هغه په ځای بل والي راوستو عبدالله بن سعد بن ابي سرح. او عمرو رضی الله عنه ته وی چې ته واپس راشه مدینې ته. د مصر خلکو د کومو چې د عثمان سره نه لګېده مخکې، او بیا دا واقعه هغو ته یو چابي میلاو شوه او چې دا وګوره دی مشران صحابه کرام لرې کوي د ولایت نه، او کشران والیان کوي، او چې کوم د خپل دی هغه را مخکې کوي، او دغه شانې خبرې شروع کړي. دا بیا اوږد سیرت دی، اوږد سیرت دی. دا خبره وکړه وي ده چې دی قرآنونه سوځولي، بعضو پکې دا وجه ذکر کړه. که نه ګوره د چا چې تا چا سره نه لګي نو هره خبره بیا په دشمنۍ کې اړوي. یو دا وی ده خپلوان مخکې کوي، دویم دا وی ده قرآنونه سیزلي دي. قرآنونه خو هغه سیزلي دا خلک ټول په یو قرت را جمع کړو چې اختلافات نه پیدا کیږي. او وی ده په مینا کې د حج په دوران کې پوره مونځ کړی، دا خو د هغه یو اجتهاد و. عثمان بن عفان رضی الله عنه د حج په دوران کې په مینا کې پوره مونځ کړی دی، خو دا زمونږ دپاره دلیل نه دی. وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مینا کې د حج په دوران کې قصر کړی، ابوبکر صدیق قصر کړی دی، عمر بن خطاب قصر مونځ کړی دی، عثمان بن عفان د خلافت په اولنو ورځو کې هغه هم قصر کړی، بیا به هغه په مینا کې پوره مونځ کوو. او وجه دا ذکر کوله چې هغه د دغه علاقې نه واده کړی و. عثمان رضی الله عنه دغه علاقې نه واده کړی و. نو دا به وی زه چې دې علاقې ته راشم لکه زه چې خپل ځای ته راشم، نو ځکه وایي زه مونځ پوره کومه. خو دا د هغه اجتهاد و، الله به له په دې اجتهاد باندې اجر هم ورکوي. خو دا خبره خو د دې حقداره نه ده چې د ده خلاف ترې راووتی شي، بغاوت ترې وشي. د دې خو نه حدیث خو ډېرو صحابه کرامو اجتهادات کړي دي چې نورو صحابه کرامو ورسره هغه نه دي منلي، د هغوی دغه رایې نه وه. خو آیا د دې دا مطلب شو چې دې صحابي خلاف راوځه؟ خو دا دلیل دی چې د قوم په زړه کې د مخکې نه بغض پروت و. وی دې مشران صحابه کرام یې پرېږدي او خپل قوم بنو امیه مخکې کوي، او هغوی له دا یې ورکړه، او هغوی له یې پلاني ځای کې مشرتیا ورکړه، او هغه یې والي کو، دا یې وکړو، دغه یې وکړو. نو مدینې ته تقریبا 600 کسان را روان شو، د مصر نه 600 کسان راووتو، او دا وی چې موږ عمرې له روان یو. بیا علي بن ابي طالب رضی د هغوی خواله ورغی، د عثمان بن عفان په امر باندې د هغوی سره مناظرې وکړې، هغوی ته حقایق راښکاره کړو. نو هغوی بیا واپس شو. بیا د هغې نه بعد مصر والا او کوفې والا او بصرې والا دوی جعلي رسالې یو بل ته ولېږلې د صحابه کرامو په ژبه باندې جعلي، لکه طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، چې راوځئ د عثمان خلاف جنګ کوو. دا رسالې ولیکلې شوې جعلي، لکه چا به ولیکله او لاندې به ورته نوم ولیکو الزبیر بن العوام، دا د هغه د طرف نه دا خط، دا د طلحه د طرف نه خط دی، دا د علي د طرف نه خط دی، او دا ټول خلک را جمع شو. وګوره غرډ صحابه کرام وایي چې د عثمان خلاف راوځئ. دغه خوارج دي اولني چې راوتي دي. انشاءالله د بیان به کوم کیدی شي پر روان درس کې د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې خوارج به راوځي. دا خوارج دي. د خوارجو به زه هلته تفصیل بیان کوم په خپل ځای کې، خو د خوارجو یوه غټه نښه دا ده چې دوی همیشه په حکومتونو کې کار ساتي. اوس دوی د عثمان رضی الله عنه په خلافت باندې راضي نه دي، لکه چې عثمان عدل ونه کړي نو څوک به عدل وکړي؟ عثمان رضی الله عنه چې عدل ونه کړي نو بیا به څوک عدل وکړي؟ بیا بس ظالمان پروفیسران او د سکول استادان دي په اصل کې ځان باندې نوم د مولیانو یې ښودی دی،
او بیا بعضو پکې شروع وکړه او عثمان رضی الله عنه دا زیاتې شوې ده دا شوې دا شوې برخه یې واخیسته دې خوارجو سره عثمان رضی الله عنه دغه ټولو خبرونه پاکو کوم چې دوی په هغه باندې بهتانونه لګولي نو عثمان رضی الله عنه په بعضو جمعو کې داسې هم شوي دي چې په منبر باندې ولاړو او په لاس کې هغه امسا وه کومه امسا چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا د ابوبکر سره وه بیا د عمر سره وه نو بعض په دغو کې راپاڅېدو په دغه خبیثانو خوارجو کې نو امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه ته د ټولو په مخ کې کنځلې وکړې او په زور یې د منبر نه راښکو نو د خلکو تمه پیدا شوه لار کولاو شو څه شوه لار کولاو شو چې وګوره یاره بل ورځ یو کس په خطبه کې راپاڅېدلی ووایي نو کومو خلکو چې د ده په خلاف باندې په زړه کې خبرې پرتې وي هغوی ته موقع میلاو شو ټول رالو او دا د حج ورځې وي د ذوالقیدې د اخر نه واله او د جمعې ورځې پورې چې دا 13 ذوالحجه وه د هغه وخته پورې دوی د عثمان بن عفان رضی الله عنه د کور نه حصار واچو دا ظالمان ټول لا جمع شو مدینه کې او هغه یې راګیر کړو په دې کور کې غټه خبره دا وه چې دا ورځې د حج وي نو اکثر مسلمانان چېرته تللي وو هغه حج له تللي نو مدینه خالي وه بار بار زه تاسو ته یم چې تفصیل تاسو له دې هلته ښه اورېدی شي کوم ځای کې چې ما د عثمان رضی الله عنه سیرت بیان کړی دلته صرف سرسري دا قصه تاسو ته بیانوم چې تاسو پرې ورسئ نو دا ټول لا جمع شو د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه د کور نه ګیره واچوله هغه غریب په دې کور کې راګیر کو خوراک څښاک یې پرې بند کو ډېر صحابه کرام به د کورونو نه راوتو دوی د لس هغوی په کورونو کې ناست هم کشران صحابه کرام رالو د دې صحابه کرامو د زامن پلارانو راولېږل لکه حسن او حسین عبدالله بن عمر عبدالله بن الزبیر دا رالو عثمان رضی الله عنه ته یې وویل که ستاسو اجازه دي چې موږ د دوی سره جنګ وکړو نو هغه وایي زه نه غواړم چې زما د لاسه د مسلمانانو وینې توی شي دې ته وایي خلیفه دې ته وایي خلیفه او دې ته وایي مشر د مؤمنانو چې د مؤمنانو د وینو دومره خیال ساتي داسې نه زما په دفاع کې داسې نه چې ستاسو وینې توی شي نو کله چې دوی ته پته ولګېده د دې خوارجو او باغیانو ته چې خلک په حج کې مصروفه دي نو بس د هغه د کور نه یې ګیره واچوله عثمان رضی الله عنه چې کله دا حالات ولیدو نو باقي خلکو ته وویل چې ټول خپلو کورونو ته ځئ څوک به نه راوځئ او د هغه سره صرف د هغه کور والا پاتې شو عثمان رضی الله عنه میاشت خوا او شا په دې حصار کې راګیر شوی او خوراک او څښاک هم په هغه باندې بند کړی و الا دا که څه د چا به په پټه څه شی وله ویوړو ابوه نور هغه ته اوبه او خوراک دا پې بند عثمان رضی الله عنه منځه ته راوتونه هم بند کو او په جومات کې امامتیان هم د خوارجو شروع کړې نو بیا تپوس شو د امیر المؤمنین نه چې موږ دوی پسې مونځ کولی شو او که نه سبحان الله ګوره دې ته وایي حق پرست مؤمنان چې حق په هر ځای کې وایي او د هر چا په باره کې چې حق وایي نو دی وایي وایي مونځ چې یو سړی کوي دا یو ښایسته عمل دی په دې کې ورسره شریک کېږي حالانکې دا خلک د ده خلاف راغلي او دی دغه جومات کې منځه ته نه پرېښودو کوم جومات چې راښکاره شو اواز یې وکړو کله چې دوی بند کړو په دې امامتۍ باندې وی ظالمانو زه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او هغه دا خبره کړې وه چې زموږ د جومات وړوکی شوی دی په دې پسې به څوک دا پلانۍ ځمکه والي او الله به ورله جنت ورکړي وی ما ویلو چې زه به والمه هغه ځمکه ما اخیستې وه
هغه جماعت بیا من غټ کو بیا زما په خلافت کې بیا غټ شو نن تاسو د هغه جماعت نه زه منع کړم هغه جماعت ته تاسو ما منځ نه راپرېږدئ چې د هغې د غټولو دپاره ځمکه د ما اخیستې ووي خیر هغوی خپل کار باندې روان وو په خپله لار روان نو دوی د دروازو نه او د کړکو نه د عثمان رضی الله عنه کور ته ور واوړېدو چې په دغه وخت کې د هغه عمر د اتیاو نه بره و یو سپینګیری انسان دا خوارج چې دي خوارج دوی غټه د اسلام دعوه کوي چې موږ اوچت مسلمان دا اوس دوی ته جهاد ښکاري تاسو یو سپینګیري سړي باندې ورځئ په هغه خوراک څښاک بندوئ او هغه دی څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زوم چې دوه لوڼې پې د هغه واده او دی ویلو وی که چېرته درېیمه وی هغه به موږ عثمان له ورکړی عثمان رضی الله عنه هغه اوچت انسان چې څو پیري د جنت به یې کړی کله چې د تبوک غزا دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان تیارول نو وی څوک به د دې لښکر مرسته وکړي او الله به له جنت ورکړي نو دی پاڅېدو یا رسول الله زه په دویم پیري ووی دی پاڅېدو یا رسول الله زه په دریم پیري ووی یا رسول الله زه بیا شور شو دی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا څه دي عثمان رضان اوښان راوستي دي یو روایت کې راځي 1000 اوښان یو روایت کې راځي 200 اوښان یې راوستو او څه تقریبا 100 لاسونه او دینار او درهم د سرو زرو د سپینو زرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جولۍ ته دي ورواړو هغې چې کړار او شور کو رسول صلی الله علیه وسلم عثمانه بس د نن نه بعد چې ته سم کې تاله څه نقصان نه درکوي ته جنتي عثمان رضی الله عنه یو پیر جنت په هغه ځای کې هم به یې کړی د یهودي سره کوی و دا کوی څه نوم و بئر رومه هغه کوی د خپلو مشرانو د تاریخ یاد ساتئ لکه څنګه چې تاسو ریال او ډالر ښه پېژنئ او کم ملک کې مزدوري ښه کېږي کم کې ښه نه کېږي او د ملک د وزیر اعظم او د صدر او سیاسي پارټیانو پوره تفصیل هم په ذهن کې پروت دی ټولو د ځان نه سیاستدانان جوړ کړي ته وایي چې دا ملکونه دوی چلوي هر یو به راشي اخبار ته او چې کله دې تپوس دی دینی مشرو کې نو بس بیا به تا ته چې خوله چینګه کې موږ له نه راشي نو دا بئر رومه د کوی د یهودیو چې هغه به مسلمانان تنګول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کوی به څوک وایي زه نه والله به له جنت ورکړي هغه کوی عثمان رضی عنه اخیسته هغه اوچت انسان د دې خوارجو ظالمانو په زړونو کې ګورې رحم نشته که څوک دا وایي چې خوارجو یو ځای کې عالم مړ کړو یو حق پرست مسلمان یې مړ کړو دا پرېږده عالم او حق پرست دلته عثمان رضی عنه شهید کړی په هغې زړه نه یې سوځېدلی بل چا به یې زړه وسوځي نو دا سپینګیری بوډا دوی په کور کې راګیر کړی دی او د کړکو نه او د دروازو نه پې ور واوړېدو عثمان رضی الله عنه په منځه باندې ودرېد او سورة الطه یې شروع کړه سورة الطه یې په منځه کې شروع کړه په دغه ټیم کې او د کور د دروازو ته یې وله اور واچو عثمان رضی الله عنه چې څنګه د دې منځه نه فارغ شو نو قرآن یې کولاو کو تلاوت یې شروع کو او دا آیت وی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم مؤمنان هغه خلق دي چې کله دوی ته ویلی شي چې خلق ستاسو خلاف جمع شوي دي فخشوهم ویرېږئ فزادهم ایمانا د هغوی ایمانونه ښه ډېر شو وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل او مؤمنان وی زموږ دپاره الله کافي دی اولنی کس چې کوم ورننوتی و خبیث ته به ویلی کېدو الموت الاسود تور مرګ به ورته ویلی کېدو دومره سخت سړی نو دا عثمان رضی الله عنه د دې مرۍ نه ولو او خو سپینګیری اوس هم زور یې پې وکړو د دې زور د لاسه عثمان رضی الله عنه
بېهوشه شو راولېدو نو د هغه دا ګمان شو چې ما زه مړ کو نه پرېښوي چې دی ووتو نو د ابوبکر صدیق رضان یو زوی محمد ابن ابي بکر دیم د خوارجو په دې خبرو کې راغلی اگر که به یې دغه ځای کې توبه وویسته راغی نو د عثمان رضان یې د دې ګیرې نه ونیو نو عثمان رضان ورته وکتو وی زویه ستا پلار به د دې ګیرې ډېر عزت کوو زما او ستا د پلار په منځ کې ملګرتیا پاتې شوې ده موږ خو د یو بل سره ډېر ښه وخت تېر شوی دی هغه به زما د دې ګیرې ډېر عزت کوو ګورې نن تا هغه ګیرې نیسې راکاږي نو هغه په دې خبره پښیمانه شو او د خپلې غلطۍ ورته پته ولګېده او توبه یې وویسته او لاړ د دې خلکو نه ووتو نو بل پسې راغی راننوتو او توره ورسره لاس کې و عثمان رضان ته ځان بچ کوو نو په دې تورې ورله دا لاس و نو دا لاس یې ورله جدا کړو نو هغه ورته یې ظالمانو دا کوم لاس چې تاسو جدا کړو په دې لاس باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم وحي راکوزی شوی د هغه به ما لیکله نن هغه لاس تاسو زما وو وی د ده د وینې دا قطره چې کله د ده د لاس نه وبهېده نو هغه لاړه او د قرآن په دغه آیت باندې ولګېده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم زر دی چې الله به کافي شي ټولو دپاره دا هغه د وینې هغه قطرې په دې آیت باندې ولګېده بیا بل لاغی او په دغه ټیم کې د سره د ده ښځه ناسته وه نایله هغې د خاوند دې حالاتو ته چې وکتو نو په ژړا شو نو هغه ورته یې ژاړم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی او ما ته ویلو چې عثمانه ته به روژه ماتی موږ سره کې ډېر وخت نه هغه نه څه خوړلي وو نه یې څه څښلي وو نو یې ما ته وی چې عثمانه روژه ماتی به ته موږ سره کې او بعض د حدیث وی چې د محمد ابن ابي بکر نه بعد یو خبیث رانوتو چې هغه ته ویل کېږي الغافق ابن حرب د هغه سره یې اوسپنه وه په دې اوسپنه یې ورله دا لاس وو او دې قرآن لی وی لته ورکړه کوم مصحف چې د هغه سره لاس کې و تلاوت یې کوي لته ورکړه هغه بیا د عثمان د غېږې ته ولید او په هغې باندې د وینې راغلې بیا یو کس پکې رادنه شو چې هغه ته ویل کېږي سودان ابن حمران سره توره وه دې تورې را ګزارې کوو نو نایلې ورته دا خپل لاس ونیو چې په دې خاوند باندې ګزار ونه شي نو د هغې نه هغه ګوتې ټولې پرې کړې د عثمان رضان د ښځې ګوتې دا د دغه ګزار سره ټولې پرې شوې نو د هغه ځینې هغه وتښتېد بیا په عثمان رضیان باندې حمله وکړه نو بعض روایتونو کې داسې راځي چې په دې خېټه کې ورته دا توره وواله او بعضو کې داسې راځي چې په دې سر کې ورته دا توره دننه کړه په دې کوپړۍ کې ورته دا توره دومره په زور یې پکې دا توره ورننه ویسته چې هغه پکې دننه لاړه او عثمان رضیان شهید شو نو د عثمان سره یو غلام و چې هغه بیا په دې سودان باندې حمله وکړه نو قتل یې کړو نو بل یو کس راننوتو چې هغه ته به قطره ویلی کېدو او هغه بیا په دې غلام باندې حمله وکړه نو هغه غلام یې مړ کړو او دا د جمعې ورځ وه د جمعې ورځ وه او 18 تاریخ و د ذیالحجې او 15 کالو د هجرۍ چې دا یو دردناکه واقعه په دې امت باندې راغلې وه عثمان بن عفان رضان شهید کړی شوی او عجیبه دا وه چا چې عثمان بن عفان رضان شهید کړی دی هغوی هم ځان ته مسلمانان وي بلکې دا یې دعوه کوله چې زموږ دا کار د دې د لاسه به الله موږ جنت ته ننباسي د خوارجو دا سوچ او دا فکر
ما تیر شوي درس کې تاسو ته دا علامه ذکر کړو د قیامت چې فتنې به سټارټ شي نو ما تاسو ته فتنې د کوم ځای نه سټارټ شوي د عثمان رضی الله د قتل نه فتنې سټارټ شي دا اولنۍ فتنه په دې امت کې راغلې ده او بیا د فتنو د دروازې چې کومه کولاو شوې ده بیا نه ده بنده شي او نه وبنده شي امیر المؤمنین عثمان ابن عفان هغه سخی انسان هغه حیاناک انسان یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها وی ناسو او دا زنګونه ښکارېدو نو عمر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زنګون پټ نه کو بیا ابوبکر صدیق راغی پټ نه کو عثمان چې څنګه راننوتو رسول صلی الله علیه وسلم پټ کو عائشہ رضی الله عنها وی بیا ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یا رسول الله دا ولي وی ما ته وی چې کیف لا استحیی من رجل تستحیی منه ملائکة الرحمن زه به د هغه سړي نه حیا څنګه نه کوم چې د هغه نه د رحمان ملایکو هم حیا کوي هغه حیاناک انسان هغه اوچت انسان څه د پاسه اتیا کالو په عمر کې د خوارجو په لاس باندې شهید شو الله سبحانه وتعالی دې سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي